دا پیغام مې په ځانګړي ډول د خویندو دپاره دی. تاسې به لیدلي وي ځینې خویندې شته چې هغوی همیشه دا ارمان کوي چې کاشکې دوی هم د سړیو په شان وی، یا کله ناکله وایي چې سړیو ته ډېر حق دی، ښځو ته نشته دی. سړي قوي دي، ښځې نه دي. سړي دا دي، ښځې دا دي. بېلابېل مسایلو باندې دوی یو ډول حسادت کوي چې کاشکې دوی هم د نارینه‌وو په شان وی. الله پاک له دې شي انسانان منع کړي دي. الله پاک داسې یو قاعده ټاکلې په قرآن کې د انسانانو دپاره چې دغه رواني ارامش انسان چې کله له لاسه ورکوي په دې حسادتونو باندې د دې ټولو دپاره یو د راحتۍ او ارامۍ یو پیغام دی قرآن کې. د قرآن کریم د النساء سورت 32 آیات کې الله پاک څه فرمایي؟ راځئ دا لولو، پخپله به د ذهن خلاص شي چې ولې باید موږ له دې کاره ډډه وکړو. الله پاک فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. وایي تاسې د هغه څه ارمان مه کوئ یا تمه مه کوئ چې الله پاک په هغې سره ستاسې ځینو ته پر ځینو نورو باندې فضیلت ورکړی دی. کله تاسې فضیلت لرئ، کله نور فضیلت لري. نو په دې باندې تاسې په خپلو منځونو کې دا ارمان او دا تمه مه کوئ چې کاشکې موږ د فلاني په شان وی، ځکه الله پاک ښه پوهېږي چې څوک څه ډول پیدا کړي. الله پاک اوس فرمایي: للرجال نصیب مما اکتسبوا. د نارینه‌وو دپاره هغه برخه ده چې دوی ګټلې، دوی ترلاسه کړي. وللنساء نصیب مما اکتسبن. او د ښځو دپاره هغه برخه ده چې دوی ګټلې، چې د هغوی مهر دی، میراث دی. نارینه‌وو ته بهر تجارت دی، میراث هم پکې راځي، نور کاروبار راځي. د ښځو دپاره د دوی مهر دی، د دوی میراث دی. واسألوا الله من فضله. او د الله پاک نه د پیرزوینې یا د فضیلت غوښتنه وکړئ. انسانانو نه تمه مه کوئ، انسانانو نه ګیلې مه کوئ، انسانانو سره ځان مه پرتله کوئ. د الله نه فضیلت غواړئ. ان الله کان بكل شیء علیما. الله پاک په هر څه باندې ښه خورا ډېر پوه دی. دا د دې آیت د سبب نزول په اړه راځي چې ام سلمه رضی الله عنها او ځینې نورې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلې، ورته وویل چې کاشکې موږ هم د نارینه‌وو په شان وای، موږ به جهاد کولی، موږ به نور هغه کارونه کولی چې نارینه یې کولی شي، ښځینه یې نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسې په کورونو کې کینئ، خپل عزت ابرو خوندي وساتئ، د نارینه‌وو په غیاب کې د خپلو ارزښتونو، د خپلو ابرو عزت او د دې نورو ټولو شیانو حفاظت وکړئ. الله پاک به تاسې ته هم دومره اجر درکوي څومره چې د نارینه‌وو ته ورکوي. نارینه وینه تویوي، خپله قرباني ورکوي، سرونه نذرانه کوي، تاسو ته به الله پاک په کورونو کې د اجر درکوي. چې کله د خپل میړه سره ښه ژوند کوئ، فرمانبرداره یاستئ، د الله پاک خپل میړه سره ګډ ژوند کوئ، د خپل اولادونو ښه تربیه کوئ، ستاسې دپاره به هم دا حاجري. بېرته اصلي موضوع ته راستنېږم. شپه او ورځ کار کوې خو بیا دې هم زړه تش دی، ځان یوازې احساسوې، خفګانونو چاپېر کړی. دا دوه کتابونه یې غوره نسخې دي: سکون ښار او مطمئن زړه. زما دوه کتابونه د افغانستان په اکثرو کتابخانو کې شته او غربي هیوادونو کې له دې ویب سایټه آنلاین آرډر کولی شي. همدا اوس یې ترلاسه کړئ او د خپل ژوند ملګري وټاکئ، ژوند مو بدلوي. که سړي وي که ښځه، هر څوک خپلې برخې لري. په دې باندې اړتیا نشته چې انسان وایي کاشکې زه د فلاني په ځای وای، کاشکې د فلاني په شان وای. دې کې ټولو ته پیغام دی، نه یوازې ښځینه‌وو ته بلکې ټولو ته چې له نورو سره ځان پرتله کوي، وایي چې کاشکې زه د فلاني په شان وای، یا د خپل ژوند په اړه ډېر ګیلهمنې، شکایت نه ډک ژوند لري چې دا ونه شو هغه ونه شو، ګیلې د نورو سره ځان پرتله کوي. انسټاګرام او ټیک ټاک او فیسبوک او نورو کې د خلکو ښه ژوند ویني، ښه دغه ویني، حسادت یې راپارېږي چې کاشکې زه د فلاني په شان وای، ولې زه دغسې نه یم. دا آیت د انسان د ذهن د ارامش دپاره، د انسان د حسادت د مخنیوي دپاره بهترین آیت دی، بهترین پیغام دی چې کله موږ او تاسې د نورو خلکو هغه ځینې نعمتونه وینو، بیا خپل ژوند کې فکر وکړه تا ته الله څومره نعمتونه درکړي دي، ته چې ځان پرتله کوې په تا یې څومره لورینه کړې ده. الله پاک ویلي ده مور دپاره ډېر سپارښتنه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې د چا ډېر احسان وکړم، په چا باندې ډېر احسان وکړم، چا سره ډېر ښېګڼه وکړم. 3 ځلې مور یاد کړه، 1 ځل یې پلار.
نو هغه خویندې چې د الله او د هغه د رسول په لاره باندې لاړې شي، د اولاد ښه تربیه وکړي او د خپلو ارزښتونو حفاظت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به جنت ته ځم، زما نه به یو څوک مخکې کېدو هڅه کوي، ما سره به سیالي غوندې کوي چې مخکې شي. پوښتنه وشوه څوک دي؟ څوک دغه چې دا کار به کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه مېرمن چې خپل اولاد یې ښه تربیه کړی او خپل اولاد یې په داسې طریقه تربیه کړی چې الله او د هغه رسول غواړي، دغه مېرمن به هڅه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې جنت ته داخل شي. نو دغه شی له ذهن وساتئ، ویې باسئ. هر ډول چې الله پاک انسانان پیدا کړي همغه ډول ښه دي، ځکه دا د الله پلان دی. الله تر تا ډېر ښه پوهېږي څوک څه ډول پیدا کړي. که چاته اولاد نارینه ورکوي، که چاته ښځینه ورکوي، دا هر څه د الله دي. په دې کې مداخله کول دا ګناه ده. الله پاک دې موږ او تاسې له دې وساتي. او الله پاک ډېر ښه فرمایلي دي چې واسألوا الله من فضله، الله پاک نه فضیلت وغواړئ، د الله پاک نه هر شی نیغ په نیغه غواړئ، حسادت او دا شی نه پرېږدئ. السلام علیکم.